والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. زمان دین اسلام محترم و معزز مسلمانانو، نن د هغه کړېدلو، زوریدلو، جړېدلو طلبه کرامو دستربندي ده چې ظالمانو ترې استاذ روحاني فلار هغه په منځ کې واخیستلو. نن د هغه صحیح بخاري چې انتهایی مظلوم کتاب دی، د هغې تکمیل دی، د هغې اختتام دی چې ظالمانو د دې استاذ د صحیح بخاري لوستونکي چا چې د دې ابتدا کړې وه هغه اختتام او انتها ته پرې نه خوستو. شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله د دغه مظلوم حدیثو د کتاب صحیح البخاري چې علماء کرام د دې په باره کې فرمایي: اصح الكتب بعد کتاب الله تحت ادیم السماء. په کتابونو کې د الله د کتاب نه پس صحیح ترین کتاب د حدیثو د اسمان د چت نه لاندې د ځمکې د پاسه د محمد ابن اسماعیل البخاري صحیح البخاري کتاب دی. زما محترم شیخ عبدالحمید د دې ابتدا کړې وه، خو چونکې د هغه دغه وخت په دې دنیا کې مقرر و، څومره جون چې هغه دپاره الله لیکلی او هغه دا دلته تیر کړه. ډېر علماء کرامو ته فایدې واخیستې، ډېرو طلبه کرامو ته یې فایدې ورکړې. بس د الله فیصله وه چې ابتدا خو د دې صحیح البخاري شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله کړې وه، خو انتها او اختتام هغه ته پاتې نه شو، هغه په قبر کې پروت دی. نن به د دې اختتام زمونږ استاذ مشر قائد سلفیت شیخ عبدالعزیز نورستاني حفظه الله تعالی کوي. شیخ عبدالحمید رحمتی اگر چې د جسم په لحاظ سره د موږ نه جدا دی، د موږ نه لرې دی، خو د هغه یادونه، ښایسته اخلاق، دنګه ځواني، هغه کلاوه چهره، د هغه علمیت، شجاعت، بهادري نن هم زموږ په زړونو کې هغه ژوندی پرته او ژوندی ده. دا یو قانون دی، یو طریقه کار دی. هر کله چې یو شی پرمختګ غواړي، ترقي کوي، نو د هغه د ترقۍ نه مخکې څه ناڅه محنت د هغې دپاره ضروري، څه قربانیانې د هغې دپاره پکاري، څه کوششونه، څه ستړیاوې د هغې دپاره پکاري. نن چې دا د حق دعوت مونږ او تاسو ته رارسېدلې، دا سلفیان ورځ په ورځ ډېرېږي، دا د اسلام دعوت ګوټ ګوټ ته ورسېده، دا د توحید عقیده هر ځای ته ورسېده، هر ملک ته ورسېده، هرې کوهنې ته ورسېدله. دا داسې نه چې په تیاره باندې زما استاد د دین مشران ناستو. د دې دعوت د ترقۍ نه شاته د علماء کرامو محنتونه دي، د هغوی ستړیاوې دي، د هغوی قربانیانې دي، د هغوی د بچي یتیموالی دی، د هغوی د میندو د کونډ د ښځو د کونډوالی دی. دغه شانتې د هغوی د وینې قربانیانې دي چې نن د عقیده دومره په ترقۍ روانه ده او دلته راورسېده. هر کله چې د یو شیز نه مخکې قرباني ورکړی شي، هغه شیز ته الله ترقي ورکوي. تاسو سیرت وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، چې په لږ وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده، هرې کوهنې ته ورسېده، د هر انسان د هر بشر غوږ ته ورسېده. دا د څه د وجې نه؟ د دې اساس او بنیاد څه؟
د دې دعوت دپاره زما او ستا خوږ نبي محمد رسول الله قربانیانې ورکړې خپلو قریشو ته یې دعوت ورکړه قریش راولګېدل د محمد رسول الله د قتل منصوبې جوړې کړې قریش راولګېدل په نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې قیمت مقرر کړ قریش راولګېدل د الله د رسول په غاړه کې څادر واچو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او خلاص یې کړه تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د دې دعوت دپاره د دې عقیدې د پرچار دپاره طائف ته لاړې طائف والاو ته دعوت ورکړه طائف والا ورته په غاړه کې ګلونه وانچو طائف والاو یې مېلمستیا ونه کړه بلکې د دې دعوت په بدله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په کاڼو ویشتو زخمي کړ وینې ترې روانې کړي په دې کې درس و دې ته که نه چې علماء کرام د انبیاو وارثین دي د انبیاو بچي دي څنګه چې په نبیانو سختې راغلي دقه شانتې مشکلات به په علماو راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی د کړاوونو ډکه دا کړاوونه هغه ته په دې وجه نه ومیلاو چې دعوت به هغه د دې خلکو سره څه ذاتي دشمني وه بلکې صرف او صرف د دې کړاوونو د تکالیفو اساس دعوت و دا د حق عقیده وه د دې اسلام دعوت و په دې اساس دته سختې میلاوېدې دغه شانتې زما محترمو د احد په غزا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم تره دی حمزه رضی الله تعالی عنه دا خپل سر یې چې د الله دپاره قربان کړ د دې توحید د عقیدې دپاره قربان کړ د اسلام دپاره قربان کړ دا په دې اساس یې قربان کړ چې ما او تا ته د اسلام دعوت په صحیح طریقه باندې راورسیږي مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د ګل په شانتې ځواني دا قربان کړه دا په دې اساس یې قربان کړه چې ما او تا ته د اسلام دعوت راورسیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد په غزا کې خپل غاښونه مبارک شهیدان کړه تر دې چې مخ یې زخمي شو سخت حالت کې پرېوته دا د دې دپاره چې ما او تا ته عقیده راورسیږي عایشه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې ای د الله رسوله تا د احد د ورځې نه سخته ورځ لیدلې ده عایشه رضی الله تعالی عنها د الله د رسول نه چې دا تپوس وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ای عایشې د دې نه سختې شپې د دې نه سختې ورځې ستا د قوم د لاسه په ما باندې مکه کې راغلي وي ستا د قوم د لاسه ما ته دا تکالیف او مصیبتونه په مکه کې میلاوېدل ته په هغه ټیم کې لا واړوې دا تکالیف زما او ستا خوږ نبي ته میلاو شوي دي هغه ته هم د قتل منصوبې جوړې شوي وي د هغه په وینه باندې موار شوی دی د هغه د وجود نه وینه په دې خاطر راویستلی شوې ده چې دا د حق دعوت بند کړي د اسلام دعوت بند کړي نن هم باطل پرسته په علماء کرامو په دې اساس ګزارونه کوي د علماء کرامو ته په سپک نظر ګوري د هغوی وینه ارزانه ګڼي په دې وجه دا ګزارونه کوي چې دا د حق دعوت بند کړي حالله چې دا په یو صورت نشي بندېدی د دې دپاره موږ ته خو خپلو مشرانو داسې درس راکړی دی چې د حق په دعوت کې که څومره سختې تېرې شي څومره ستړې تېرې شي تر دې چې د وینې قرباني ولې نه یې ولورې کوي خو په دې حق باندې چا سره سمجوته ونه کوي هر څه راته وایه خو اسلام ته مې څه مه وایه هر څه راته وایه خو اسلام ته مې څه مه وایه دا مې د اغیارو نه په سرو وینو ګټلی دی موږ په هر څه باندې هر څه ته تیاری که زمونږ د وینې قرباني دې دعوت ته پکاري قسم په الله فعلى الراس والعين تیاری ورته که زمونږ د بچو قرباني دې دعوت ته پکاري په والله چې موږ تیاری که زمونږ د بیبیانو قرباني دې دعوت ته ضرورت لري والله چې پیش کوي خو دا حق په دې باندې چا سره سمجوته نه کوو زمونږ د اسلافو تاریخ وګوره امام احمد ابن حنبل رحمه الله د وقت حکمران په هغه پابندیانې ولګولې د هغه د درس حلقې بندې کړي تر دې چې د هغه په ملاقات هم پابندیانې وي په کور کې نظر بند کړی شو خبره په دې ونه درېدله د وقت حکمران راولګېدل د امام احمد ابن حنبل رحمه الله امام اهل سنه هغه یې راواخیستل او جیل کې ور واچوه په جیل کې قیدي کړ تر دې چې په آخره کې د هغه جنازه هم د جیل نه ووته امام مالک رحمه الله هغه اویا کوړې ووهلی شو او بیا خبره په دې ونه درېدله راواخیستل د هغه نوراني چهره یې توره کړه په خر باندې یې کېنول په مدینه کې یې وګرځول لا وګرځول خو هغه هم په حق باندې سمجوته ونه کړه دا قربانیانې یې وکړې
امام ابو حنیفه رحمه الله هغه خلکو جیل ته وغورځو د دې عقیدې په خاطر باندې د اسلام دپاره دې سره به چې دا قربانۍ مې ورکړې زما محترمو دا په دې اساس باندې چې خیر دی که به موږ سختې تېرې شي خو د دې عقیدې په بدله کې چا سره سودا نه کوو داسې نه چې دا عقیده رانه خلک واخلي دغه شان دي چې نور تاریخ را وسپړي شیخ جمیل الرحمن رحمه الله هغه هم د دې عقیدې په اساس باندې خپله وینه پیش کړې علامه احسان الهي ظهیر هغه هم د دې عقیدې په اساس باندې په بم والوزولی شو دغه شان دي زمونږ استاذ د تفسیر استاذ شیخ عبدالسلام رستمي رحمه الله هم د دې عقیدې دپاره جیل ته واچولی شو د هغه فرزند ارجمن علامه ابو سعید رحمه الله هغه هم د دې عقیدې دپاره ستړیاوې تېرې کړې او جیل ته ورګزار کړی شو تر دې چې زمونږ استاذ علامه ابو محمد امین الله الپشاوري حفظه الله تعالی هغه هم د دې عقیدې دپاره جیل برداشت کړو دا ستړې تېرې کړي د دې دپاره چې ما او تا ته دا دین په اسانتیا سره راورسي او بیا بالآخر د شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله تعالی د وینې قرباني هم دې دعوت ته شامله شوه او موږ او تاسو ته درس راکړل چې دا د قربانیو سلسله دا زموږ د سلفو د دور نه را روانه ده دا به نه ودرېږي دا به روانه تر دې چې زموږ او ستاسو پیشي الله ته په داسې حالت کې وشي چې الله ستا د دین دپاره هم دومره سختې تېرې کړي دا لږې ډېرې قربانیانې موږ ورکړي دي او داسې حالت کې ستا ملاقات ته راغلو او تا ستا مخې ته ولاړې د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې زموږ د مشایخو حفاظت وکړي کوم چې وفات شوي الله دې هغوی ته مغفرت نصیب کړي او الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو علماء کرامو قدر وکړو دا کوم فارغ التحصیل طلبا چې دي دوی ته زه د خپل طرف نه مبارکباد پیش کوم الله دې ستاسو په علمونو کې عمرونو کې برکات واچوي الله دې د وخت امامان د تاسو نه جوړ کړي الله دې د شیخ عبدالحمید رحمتي برکات په تاسو کې کېښوستلی کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا داو فضیلت الشیخ امین الله محمدي حفظه الله چې تاسو ته ډېر د درد ډکې خبرې وکړې ورونو یقینا موږ ته ډېر غم او افسوس راځي چې زموږ مایناز شیخ الحدیث علامه محدث عبدالحمید رحمتي رحمه الله چې د بخاري مدرس او دلته بخاري تدریسول هغه په دې آخري حفل کې زموږ سره نشته دی یقینا په دې باندې موږ ډېر خفه یو او ټول مسلمانان خفه دي خو ورونو دا هم د خوشحالۍ اظهار کوو چې د شیخ عبدالحمید رحمتي رحم الله او د شیخ غلام الله رحمتي رحم الله چې کوم میشن او دغه چې کوم ارزو او دغه چې کوم طریقې کارو الحمدلله هغه جاری دی اوس هم دغه بخاري چې په نیمه کې فاتح شوی الحمدلله هغه پوره شوه زموږ سره زموږ مدرس شیخ عطاالله منیب حفظه الله د دې بخاري تکمیل وکړي چې نن بیا آخري حدیث بابا محی الدین شیخ عبدالعزیز نورستاني حفظه الله هغه بیانوي د دې وجې نه موږ هغه ظالمانو ته هغه د دین دشمنانو ته هغه د حق د داعیانو دشمنانو ته هم دا پیغام ورکو چې تاسو دا غواړئ چې د دین داعیان دا شهیدان کوي دا شمع به تاسو مړه کوي دا نور به تاسو ختم کوي خو هېڅکله تاسو دې مقصد ته نشئ رسېدلی والله متم نوره الله رب العزت هغه رڼا پوره کوي دغه باغ او دغه مدرسه او دا مرکز چې شیخ غلام الله رحمتي رحمه الله آباد کړو هغه د بنیاد یې ښیو چې هغه لاړې شیخ عبدالحمید رحمتي رحم الله چلوي چې هغه لاړې اوس هم د دې مدرسه کې د شیخ صاحب بچو کې الحمدلله علماء کرام شته دی دې مدرسه کې مدرسین شته دی شیوخ شته دی هغه به دغه مرکز آباد ساتي دا شمع به همداسې رڼا او جاري ساتي همدغه نور به هم د قیامت پورې جاري انشاءالله د دې نه بعد زه دعوت ورکوم د بخاري د شاګردانو یو شاګرد مولانا عبدالجلیل افریدي چې هغه راشي دې سامعینو ته مخاطب شي په خپله موضوع باندې عبدالجلیل افریدي